سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته له زیر نیوز سره څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست پيو نن یکشنبه د 1404 هجري لمریز کال د چنګا ختمه چې د 2015 زیږدیز کال د جون له 9 سره برابر ده زه شبنم وزیریم او تاسو ته له زیر نیوز سره څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د مولوي امیر خان متقی او د ماليزیا ځانګړي استازي لیدنه یا د لیدنه کې د دوه هیوادونو ترمنځ په سیاسي اقتصادي اړیکو او د همکاریو پر پراختیا خبري شوې له ایران د جبري راستنو شویو افغان کډوالو ستونزې مولوي عبدالکبیر له ایران سره د کډوالو په حق له پر درې اړخیزه ناسته ټینګار وکړ غزه کې د لوږې له امله د ماشومانو مړینه شپږ شپېته ماشومان د خوارځواکۍ له امله مړه شوي دي او پر اوکراین د روسیې په تازه برید کې 9 تنه وژل شوي دي د خبرونو تفصیل مولوي امیر خان متقی د ماليزیا له ځانګړي استازي سره ولیدل د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د یاد وزارت چار سمبالي مولوي امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ماليزیا ځانګړي استازي داتو احمد اعظم او ورسره مل پلاوي سره لیدنه کې د دوه هیوادونو ترمنځ په سیاسي اقتصادي اړیکو او د همکاریو پر پراختیا خبري کړي متقی زیاته کړه چې د ماليزیا په ګډون یې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان اړیکې مخ پر پراخېدو دي او افغانستان لیواله دی چې د جنوب ختیځي اسیا له هیوادونو سره خپل اړیکې پراخې کړي د غرض د ماليزیا پلاوي هم د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ مولوي عبدالکبیر له ایران سره د کډوالو په حق له پر درې اړخیزه ناسته ټینګار وکړ د کډوالو او راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر مولوي عبدالکبیر په یوه ناسته کې د بشري مرستو او استوګنې په برخه کې د یونما له مرستیال د افغانستان لپاره د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنرۍ له استازي او په افغانستان کې د کډوالو نړیوال سازمان له مشر سره وکتل په دغه ناسته کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر وویل چې اسلامي امارت د اړتیا وړ توکي او وسایل اسلام قلعه ته لیږلي او احتیاطي تخنیکي ټیمونه هم د رسیدو په حال کې دي نوموړي له ایران سره د کډوالو په حق له پر درې اړخیزه ناسته ټینګار وکړ د غرض د یونما مرستیال اندرې کارا ټوټه وویل چې روان زیږدیز کال د پاکستان او ایران څخه تر دې دمه له 1 میلیون څخه ډیر افغانان راستنه شوي او دا شمیره د لوړېدو په حال کې ده نوموړي په افغانستان کې د راستنېدونکو د میشت کېدو او مهاجرت پر دایمي حل لارو په ټینګار سره د ګډې تخنیکی کمیټې د جوړېدو وړاندیز وکړ د ملګرو ملتونو UNDP برخې ویلي چې په ټول افغانستان کې خلک اوبو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې اوږده واټنونه محدوده سرچینې له سخت اقلیم سره مبارزه د اوبو کمښت پر کډوالۍ کرنې او د ژوندانه پر بڼه اغیز کړی په ځانګړي ډول ښځې له دغو ننګونو سره تر ټولو ډېرې مخ دي راپور زیاته کړي چې د ABADEI پروګرام له لارې تر اوسه 80 کانالونه او لزمندونه جوړ کړي نږدې 28,000 هکټاره ځمکه خړوبه کړي او د لمر پر برېښنا چلیدونکي پمپونه او د باراني اوبو زیرمه کولو سیستمونه پلي کړي راپور کې راغلي چې اوس مهال له 119,000 ډېرې کورنۍ له پاکو اوبو څخه ګټه اخلي افغانستان کې یوازې 14.2% ماشومان پوره واکسین شوي دي یونیسف په خپل راپور کې ویلي چې افغانستان لا هم د نړۍ هغو 10 هیوادونو له ډلې څخه دی چې تر ټولو زیات 0 ډوز ماشومان لري اوس مهال یوازې 14.2% ماشومان پوره واکسین شوي دي یونیسف زیاتوي چې اټکل کېږي واکسینونه به له 2020 څخه تر 2030 پورې یوازې په افغانستان کې له 4.9 تر 15.4 میلیونه پورې د مړینې مخنیوی وکړي تیره میاشت د اوسپنې پټلۍ له لارې 312,399 میټریک ټنه انتقالات شوي دي د اسلامي امارت د ټولګټو وزارت ویاند محمد اشرف حقشناس وایي چې د روان کال غبرګولې میاشتې له پیله تر پایه د حیرتان بندر له لارې 242,350 ټنه د اقینې بندر له لارې 14,960 ټنه د تورغونډۍ بندر له لارې 22,218 ټنه او د خواف هرات له لارې 1,018 ټنه نفتي غیر نفتي او نور مواد هیواد ته وارد او صادر شوي دي نوموړی زیاتوي چې
په غبرګولي میاشت کې د انتقالاتو له ډلې 4809 ټنه ټرانزیټ او صادرات شوي چې لویه برخه یې وچه میوه، معدني ډبرې، کچالو، وریژې او د انارو جوس دي. د نوموړي په وینا د ټولګټو وزارت هڅه کوي د ملي عوایدو د زیاتوالي په موخه د ریل پټلۍ له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد رالېږد بهیر روان او چټک وساتي. کابل کې د هند لخوا 15 ورځنی روغتیايي کمپ جوړ شو. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په کابل کې د معلولینو لپاره 15 ورځنی طبي کمپ جوړ کړی. دا کمپ د جایپور فوډ په نوم د یوې موسسې لخوا تنظیم شوی چې موخه یې معلولو افغانانو ته مصنوعي پښې برابرول دي. د معلوماتو له مخې 15 کسانو ته په بریالۍ توګه مصنوعي پښې لګول شوي دي. کورني خبرونه هم دومره و. اوس به زموږ همکار عزیر صافی تاسې د نړۍ د حالاتو خبر کړي. سلامونه، عزیر صافی یم. د دې مهال بهرني خبرونو ته ښه راغلاست. په غزه کې د لوږې له امله د ماشومانو مرګ نړیوال چوپ پاتې دي. د غزې سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د اسرائیلو سره د روانې جګړې له پیل راهیسې 6 ماشومان د خوارځواکۍ له امله مړه شوي دي. چارواکي وایي اسرائیل په لوی لاس د خوراکي توکو، شیدو او تغذیې مرستو مخه نیسي او دا محاصره یې جنګي جنایت دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یا یونیسف د ماشومانو د خوارځواکۍ د چټک زیاتېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې یوازې د مای په میاشت کې تر 15,000 زیات ماشومان د شدید لوږې له امله روغتونونو ته وړل شوي دي چې دا شمیر د اپریل میاشتې په پرتله نږدې 50% زیاتوالی ښیي. ورته مهال اسرائیلي ځواکونو خپل بمبار کړی او یوازې د سې شنبې په ورځ تر 80 زیات فلسطینیان وژلي چې 20 پکې د غزې ښار په طفه سیمه کې وژل شوي. 9 تنه ماشومان دي. دغه راز اسرائیلي پوځ د غزې په شمالي سیمو په ځانګړي ډول غزې ښار او جبالیه کې فلسطینیانو ته امر کړی چې له خپلو کورونو ووځي ځکه چې پوځي عملیات بلا شدید شي. نړیوالو بشري ادارو او د ملګرو ملتونو سره منشي انتوني ګوتریش یاد کړنې خطرناکه او د بشري اصولو خلاف بللي دي. روسیې پر اوکراین تر ټولو پراخ هوایي برید کړی. روسیې تېره شپه پر اوکراین د جګړې له پیل راهیسې تر ټولو پراخ هوایي برید کړی. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا ټول ټال 530 هوایي وسلې توغول شوي چې 470 بې پیلوټه الوتکې او 80 توغندي وو چې تر نیمایي راوغورځول شول یا له کاره ووتل. برید د هېواد بېلابېلې سیمې ان لویدیځ اوکراین چې له جګړې لرې دی ووهل. په خرسون کې یوه ښځه ووژل شوه او په چیرکاسي کې د یوه ماشوم په ګډون 9 تنه وژل شوي دي. دا بریدونه څو ورځې وروسته له هغې شوي چې روسیې ویلي وو د سولې خبرو ته چمتو ده خو جګړې نور هم شدت اخیستی دی. په پوره کې د مذهبي مراسمو پر مهال 3 تنه مړه او لسګونه ټپیان دي. د هند اودیشا ایالت په پوري ښار کې د جګناټ مذهبي مراسمو پر مهال د ګڼې ګوڼې له امله 3 تنه مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. پیښه هغه مهال وشوه چې زرګونه کسان د چرخ لیږد لپاره د ګونډیچا مندر مخې ته راټول شوي وو. د پولیسو په وینا تر پیښې وروسته 6 کسان روغتون ته لیږدول شوي وو خو وروسته بیا د ټپیانو شمېر تر 500 واوښته. راتیاترا یو له هغو کلنیو مذهبي مراسمو څخه دی چې پکې زرګونه هندو مقلدین برخه اخلي. جرمني د اسرائیلو له بریدونو ملاتړ وکړ. ایران یې نړیوال تهدید وګڼه. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر الکساندر دوبرینټ د اسرائیلو له بریدونو ملاتړ کړی او ویلي دي چې ایران د سیمې د بېثباتۍ اصلي لامل دی. نوموړي تل ابیب ته د سفر پر مهال ټینګار وکړ چې د ایران اټومي پروګرام یوازې د اسرائیلو لپاره نه بلکې اروپا ته هم ستر ګواښ دی. دوبرینټ دا خبرې د اسرائیلو د بهرنۍ چارو وزیر ګیډون سایر سره د هولند ښار د هغه ځای د لیدنې پر مهال وکړي چې د ایراني توغندیو هدف ګرځېدلی و. او د پای خبر هم دا چې د اسرائیلو پخواني لومړي وزیر نفتالي بینټ ویلي نتنیاهو باید له واکه لرې شي. نوموړي نتنیاهو د ټولنې د ژور ویش اصلي لامل بللی او ویلي دي چې نور د زغملو نه دی. بینټ زیاته کړه چې نتنیاهو شاوخوا 20 کاله واکمن دی او د دوامداره واکمنۍ اسرائیلو ته پراخ زیان اړولی دی. بینټ په 2021 کې د نتنیاهو د مخالفینو سره یو ائتلافي حکومت جوړ کړ خو دا حکومت یوازې 1 کال پاتې شو. د ائتلاف له ړنګېدو وروسته بیړنۍ ټاکنې وشوې او نتنیاهو د افراطي خیال خو او مذهبي ګوندونو په ملاتړ بیرته واک ته ورسېدو. بینټ اوسنی سیاسي وضعیت د اسرائیلو د راتلونکي لپاره خطرناک وباله او له نتنیاهو یې د سیاسي فصل غوښتنه وکړه. بهرني خبرونه هم دومره او د سپورټ له ډګره به مو زموږ همکاره شبنم وزیري خبر کړي. له عزیر صافی نه په مننه چې تاسې د نړۍ له وروستیو مهمو پیښو خبر کړئ. اوس هم ورځو د سپورټ ډګر ته.
واحد الله نژند د اوکتاګون په نړیوالو سیالیو کې بریا خپله کړه. د افغانستان د آزادو سیالیو لوبغاړي واحد الله نژند د اوکتاګون په سیالیو کې خپل تاجکستاني سیال فریدون شانظروف ته ماتې ورکړه. نژند وتوانید چې په دویم پړاو کې خپل سیال د تسلیمیدو تخنیک په کارولو مات کړي او افغانستان ته ارزښتناکه بریا ور وبخي. د واخان ملي شلوریز جام لومړۍ لوبه کې پامیر لیجنډز د میوند چیمپیونز لوبډله په 26 منډو ماته کړه. په دغه لوبه کې د پامیر لیجنډز سپینر توپ اچونکی عرب ګل مومند د 4 ویکټو په بدل کې د 14 منډو په ورکولو د بریالۍ توپ اچونې له امله د لوبې غوره لوبغاړی وپېژندل شو. د غرض د یاد جام په دویمه لوبه کې هندوکش سټرایکرز د ماهیپر سټارز لوبډله په 6 ویکټو ماته کړه. په دغه لوبه کې د هندوکش کیڼلاسی چپ توپ اچونکی فریدون داودزی د 3 ویکټو په بدل کې د 10 منډو په ورکولو د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د سپورت له ډګره وروستی خبر همدا چې د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار کې د 40 ورزشکارانو ترمنځ د سوک وهنې سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ چې په تک فایټ په ډول د نویو ځوانانو او لویانو ورزشکارانو په عمري کټګوریو کې ترسره شوې، په پایله کې 60 تنو خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره بریاوې خپلې کړې. نننۍ خبري خبرونه هم دومره وه. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر او یوټیوب زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 23 تر سبنۍ خپرونې. د الله په امان.